بسم الله الرحمن الرحیم. د بریا یوټیوب چینل د فوټوشاپ 11مې ویډیو ته ښه راغلاست. زه عبدالظاهر یم. دوستانو، په تېره ویډیو کې موږ تاسې د ټولز کې بعضې ټولز چې د عکس د ریټچینګ لپاره و، ترڅنګ یې د اشکالو جوړېدلو لپاره و، پکې وویلې. نو ټولز کې ډېر کم آپشنونه پاتې دي چې هغه به په آینده ویډیوګانو کې تاسو ته ووایم. د نن موضوع نن راځو د فلټر په هکله باندې غږیږو. فلټرز یا ایفیکټس دا د عکس د ډیزاین لپاره دي. که چېرته موږ غواړو چې په عکس کې مختلف تغییرات مختلف ډیزاینونه ورکړو، نو بیا به له فلټر نه استفاده کوو. په فلټر کې موږ دوه قسمه فلټرونه لرو، یو دغه کټګوري دي او یو دغه دي. نو راځو اول په دغو فلټرز کې هغه فلټر چې ډېر زیات استعمالیږي هغه زه درته ښیم او نور به بیا تاسو خپله ځان سره وګورئ. مثلا په دې کې موږ تاسې اول بلر ایفیکټ لرو. بلر ایفیکټ د خیره کېدو لپاره ده. که کله غواړئ چې کوم ځای په عکس کې خیره شي، نو بیا له بلر ایفیکټ نه استفاده کوو. بلر زیاتره په عکسو کې موږ تاسې مثلا که زه دا عکس تاسو ته وښیم، په دې عکس کې که دې عکس ته متوجه شو، دا بیکګراونډ یې وګورئ داسې لږ خیره غوندې ده. مثلا که دې عکس ته راشو، په دې عکس کې هم وینئ بیکګراونډ خیره غوندې ده. د دې لپاره چې زموږ د عکس سبجیکټ یا هغه عکس کې چې کوم مهم شی وي هغه واضح ښکاره شي، موږ تاسې بیکګراونډ بلر کوو. مثلا اوس که دې عکس ته متوجه شو، نو د دې عکس سبجیکټ یا کوم شی چې په دې عکس کې ډېر مهم ده، دا درې دي چې بیکګراونډ یې وګورئ خیره ده او دا پکې ډېر زیات واضح ښکاري. که دې ته راشو هم وینئ بیکګراونډ یې لږ خیره ده، او که دې عکس ته وګورو هم. نو په هر عکس کې د عکس موضوع یا سبجیکټ چې وي هغه موږ تاسې همداسې پرېږدو او بیکګراونډ یې لږ بلر کوو، تر څو دا لږ ډېر پکې واضح ښکاره شي. د بلر کېدو لپاره بیا موږ تاسې راځو له بلر نه استفاده کوو. نو اوس که چېرې زه له دې ځای نه بلر اپلای کوم، که په عکس کې ما سلیکشن نه وي کړی، لکه اوس چې ما سلیکشن نه ده کړی، نو بلر په ټول عکس باندې اپلای کېږي. او که چېرې ما سلیکشن کړی وي، نو بیا صرف په سلیکټډ ځای، کوم ځای چې سلیکټ شوی وي په هماغه ځای باندې اپلای کېږي، په نورو نه اپلای کېږي. مثلا که اوس زه اپلای کړم، نو اوس په ټول عکس اپلای کېږي. اول به راشو په ټول عکس به یې اپلای کړو. فلټر ته به راشو، بلر ته. په دې بلر کې یا په دې فلټرو کې ټولو کې که موږ تاسې متوجه شو، دلته دوه قسمه آپشنونه دي. مثلا دا ایوریج بلر، بلر، مور بلر. که دې درو ته وګورو او دو درو ته وګورو یا د نورو ته وګورو، د دې نورو په اخر کې یو درې نقطې دي. د هر یو په اخر کې چې نقطې وي، که چېرې زه هغه یې وکلیکوم، دلته به یو باکس خلاصېږي او د هغه سیټینګ به پکې راځي چې زه په څومره اندازه باندې دا فلټر غواړم چې ورباندې اپلای کړم. نو کم او زیات یا مختلف آپشنونه به ولري. او کوم چې دا نقطې نه لري، مثلا لکه دا درې چې دي، نو دا چې زه هر یو کلیکوم په عکس به راساً هماغه فلټر اپلای کېږي او سیټینګ به ونه لري. نو راځو په بلر کې ډېر زیات چې استعمالیږي، ګوشن بلر ډېر استعمالیږي. نو ما مخکې ویلي چې که چېرې ما عکس کې سلیکشن کړی وي، په سلیکټ شوي ځای اپلای کېږي، او که مې نه وي سلیکټ کړی، نو بیا په ټول عکس باندې اپلای کېږي. نو زه سلیکشن نه لرم، په ټول عکس به اپلای شي. له دې ځای نه کولی شم چې عکس زوم ان زوم اوټ کړم، تر څو ماته پوره ښکاره شي. یا که کوم خاص ځای غواړم موف کولی هم شم، نو زه به ټول عکس ښکاره کړم. له دې ځای نه موږ تاسې ریډیس لرو چې اوس فعلا 2.5 پکسله ده. چې زه څومره زیاتوم، زموږ عکس به هغومره خیره کېږي، او که یې کموم بیا به کم بلر کېږي. نو اوس که زه سیټینګ ورباندې اپلای کړم، مثلا 3.5 بلر ما ورباندې اپلای کړو، اوکې مې کړو، نو عکس به ټول خیره شي. اوس که زه فلټر ته راشم، د اول کمانډ به کوم فلټر چې له دغه ځای نه موږ آخر اپلای کوو، هغه دلته اول راځي، له دغه یو نه، له دغو نه. نو اوس مثلا ما مخکې ګوشن بلر اپلای کوو، اوس ما هغه دلته اول راغلی وي، او شارټ کټ به یې الټ کنټرول اف وي. یعنې که زه الټ کنټرول اف وهم، په کومه اندازه چې ما دا ګوشن بلر ورباندې اپلای کړی، هغومره نور هم ورباندې اپلای کېږي. هر څو وارې چې کنټرول الټ اف وهم، په هماغه اندازه به ورباندې ګورئ، په هماغه اندازه به بلر ورباندې اپلای کېږي. نو نو په دې بلر کې بدون له سلیکشن نه زه کولی شم چې بعضې ځایونه بلر کړم. مثلا که چېرته زه فیلډ بلر کلیک کوم په دې عکس کې، اوس وګورئ چې فعلا دا آپشن په دې ځای باندې ده، نو ټول عکس یې بلر کړی. له دې ځای نه یې موږ تاسې اندازه کم او زیات کولی شو چې په کومه اندازه یې کړو. دا موقعیت یې ورته بدلولی شو چې کوم موقعیت غواړو زیات یې بلر کړو، په هماغه موقعیت باندې د ږدو، او بلر یې ورته زیات کم کوو. زه کولی شم چې 2-3 پوینټه جوړ کړم چې هر پوینټ جدا جدا بلر کړم. مثلا په دې ځای کې بلر کم کړم، په دې نقطه کې، په دې ځای کې بلر زیات کړم. هر نقطه چې زه غواړم کلیک یې کړم، همالته داسې پوینټ جوړېږي. نو زه کولی شم چې هغه نقطه زیات یا کم بلر کړم. کله چې مې دا سیټینګ ورباندې اپلای کړو، نو که یې اوکې کړم، نو همدا بلر به ورباندې اپلای شي، او که یې بېرته F12 کړم، نو منځه به لاړ شي. د دې تر څنګ موږ تاسې په دې کې آیرس بلر لرو، چې دا هم د دایرې په شکل باندې کولی شي چې هر ځای کې کلیک یې داسې دایرې جوړې کړي، دایرې غټې وړې کولی شي. هر پوینټ چې غواړئ بلر ورباندې اپلای کړئ، ورباندې بلر اپلای کولی شي، او دا یې سیټینګ ده چې کم او زیاته کوي.
زه کولی شم چې بل ځای هم کلیک کړم بل ځای هم کلیک کړم هره نقطه جدا جدا بلر کړم. نو چې که زه اوس همدا سیټینګ غواړم اوکې به یې کړم همدا به ورباندې اپلای شي خو زه یې فعلا کینسلوم. له دې نه وروسته موږ دا ټلټ شفټ لرو چې دا هم د بلر لپاره ده. په دې کې دغه منطقه بلر کېږي نه نوره منطقه بلر کېږي. دا موږ تاسو کولی شو چې دا ساحه پراخه کړو. مثلا که زه اوس دا ځای پرېږدم ګوره دا ځای به بلر وي او دا ځای به نه وي. دلته سیټینګ هم شته چې په کومه اندازه باندې بلر کوي په کومه اندازه نه. که زه بل ځای کلیک کړم هلته بیا هم داسې نقطې جوړېږي نو په عکس کې هر ځای چې وغواړم هغه ځای ورباندې بلر کولی شم. د دې ترڅنګ پات بلر ده. پات بلر کې هم موږ تاسې موشن غوندې راځي کولی شم چې هر څو نقطونه عکس په هر نقطه کې بلر کړمه. سیټینګ یې ورباندې جدا جدا اپلای کولی شو. که کینسل کړم بیرته به ختم شي. او د دې ترڅنګ سپین بلر ده چې هم عکس ته وایي هم بلر ورکوي. هره نقطه جدا جدا موږ تاسې کولی شو په مختلف سیټینګو باندې سیټینګ یې کم او زیات کولی شو. دا زموږ ستاسې بلر شو چې له دې ځای نه هم کولی شو له دې ځای نه هم کولی شو. دلته بعضې نور افیکټونه هم دي. مثلا ډسټارټ ده. په ډسټارټ کې مختلف افیکټس دي. مثلا که چیرې زه زیګ زیګ کلیک کړم وینې عکس به داسې زیګ زیګ غوندې راولي. دلته مختلف سیټینګونه شته چې زیات او کم یې کوي. که چېرته اوکې کړو نو عکس به زیګ زیګ شي. که چېرته هم سلیکټ کړی وي صرف سلیکشن باندې بیا اپلای کېږي او دلته به وینئ هماغه یو چې اخري اپلای شوی دلته به راځي. د دې ترڅنګ ویو ټریل دا مختلف اپشنونه دي چې موږ تاسې کولی شو چې په عکس باندې اپلای کړو. مثلا که د عکس لږ کلاک وایز یا کانټر کلاک وایز ته کولی شو چې دلته یې ته وکړو. له هغه نه وروسته موږ تاسې نوایز لرو. که کله غواړو چې یو عکس کې نوایز اډ کړو دا زیاتره د بلر شوي عکسو لپاره. کوم عکسونه چې ډېر زیات بلر وي کولی شو چې لږ نوایز ورباندې اډ کړو تر څو هغه بلر یې ختم شي. ګوره که زه نوایز زیاتوم وینې عکس کې به ډېر نوایز زیات شي. خو کوم عکسونه چې بلر وي موږ تاسې کولی شو چې یو څه اندازه نوایز ورباندې اپلای کړو تر څو هغه خیرهتوب یې له منځه لاړ شي. له دې نه وروسته بعضې نور افیکټونه هم دي چې ریډیوس نوایز ته کولی شي چې په دې کې بیا نوایز ریډیوس کړو. که چېرې نوایز ولري نوایز یې کم کړو. له نوایز نه وروسته پکسلیټ دي. بعضې فیلټرز دا هم دي چې عکس پکې پکسلیټ کولی شي چې هر پکسل یې جدا جدا ښکاره شي. دا د پکسلیټ مختلف فیلټرز دي کولی شو چې له دې ځای نه ورباندې اپلای کړو. مثلا که چېرې کرسټلایز استفاده کوم یعنې عکس په کرسټل غوندې کوي لکه یو عکس چې رسم شوی وي. نو دا پکسلیټ شول. ترڅنګ یې رینډر ده. په رینډر کې هم مختلف آپشنونه لرو. مثلا که چېرې کلاوډز غواړئ کلاوډز همیشه په دغو دوو رنګو کې جوړېږي. دلته چې کوم دوه رنګونه وي فورګراوند او بیکګراوند کلر کې اوس دا سپین او ګرین کلر دی. که زه کلیک کړم په همدې کې جوړېږي. نو اوس به اخري همدا راغلی وي. که کنټرول الټ اف وهمه نو کنټرول الټ اف که وهمه په هماغه اندازه به نور هم ورباندې اپلای کېږي. او د دې ترڅنګ ډفرنټ کلاوډز دي. ډفرنټ کلاوډز بیا په مختلفو رنګو کې راځي. که چېرې زه کنټرول الټ اف وهمه نو په مختلفو رنګو کې په مختلفو ځایو باندې اپلای کېږي. او که مې سلیکشن کړی وي صرف په سلیکشن باندې اپلای کېږي. بل پکې لینز دي. که غواړئ چې لایټ غوندې لینز ولري هر چېرته چې لینز پلیس کوئ له دې ځای نه یې برایټنس زیات کم کولی شو. او دلته یې مختلف اقسام دي. نو چې زه هر یو کلیک کړم اوکې کړم هماغه لینز به ورباندې راځي. د دې ترڅنګ پکې لایټنینګ افیکټ هم شته. بعضې لایټونه دي که غواړئ چې په عکس کې راشي نو له دې ځای نه اپلای کولی شئ. بل د شارپن هم موږ د هغو عکسو لپاره استعمالوو چې هغه زیات بلر وي. بعضې عکسونه چې بلر وي نو موږ تاسې کولی شو چې له دې ځای نه یې شارپ کړو. په شارپ کې بیا ان شارپ ماسک ډېر زیات استفاده کېږي چې د عکس د بلر والي د ختمېدو لپاره ده تر څو یو عکس شارپ شي. ګورئ چې څومره یې زیاتوو عکس به هغومره شارپ کېږي او که یې کموو نو بیا به بیرته عادي حالت ته راځي. مثلا که زه دومره اپلای کړم که چېرې کوم عکس بلر وي نو هغه به لږ روښانه بیا ښکاره کېږي. نو په شارپن کې ان شارپ ماسک هم ډېر زیات استفاده کېږي. د دې ترڅنګ نور بعضې افیکټس دي لکه سټایلایز او ویډیو ادر چې دا هم د بعضې سټایلو لپاره دي. که غواړئ چې په عکس کې بعضې سټایلونه اپلای کړئ مثلا زه امبوس نو دا زیات سبجیکټ به امبوس کوي. او که کوم ځای موږ سلیکټ کړی وي نو صرف سلیکټډ ایریا. دلته یې بعضې آپشنونه شته چې کولی شو چې زیات او کم یې کړو. اماونټ یې ویډت یې هایټ یې چې اوکې کوو بیا به عکس په همدې حالت پاتې کېږي. نو دا دوستانو هغه فیلټر شو چې موږ تاسې په عکسو باندې اپلای کوو. او له دې ځای نه چې هر یو اپلای شي هغه به دلته بیا اول راځي او کنټرول الټ اف به شارټکټ وي. نو دا زموږ ستاسې د نن ورځې ویډیو شوه. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. په راتلونکي ویډیو کې به دا نور فیلټرز وایو چې دا هم په عکس کې د ډېرو زیات تغیرات راوستلو لپاره دي. نو دوستانو که چېرې ویډیو خوښه شوې در سره لایک یې کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ تر څو د نویو ویډیوګانو په هکله هم معلومات ولرئ. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.